د تورخم کمیسارۍ له لوري د کډوالو میشغالي کې په 14,000 راستانه شوو کډوالو پخه غذا وویشل شوه. د تورخم کمیسار وایي په فرضي کرښه او د راستنېدونکو کډوالو میشغالي کې د ځانګړي نظم او ترتیب له مخې په 14,000 راستانه شوو کډوالو پخه شوې غذا او خواړه وویشل شو. د 18 سپتمبر څخه چې مهاجرین دې خواته راشروع شوي دي د هغه وخت څخه تر دې اوسه پورې تقریبا 45 یا 46 ورځې کول کېږي. د هغه څخه تر دې اوس 9 ورځې پورې ټولو مهاجرینو ته چې راځي هغو ته ډوډۍ ورکول کېږي. تقریبا دغه نن هم زموږ د 28,000 کسانو دپاره د ډوډۍ امادګي د غرمې دپاره نیولې ده او د 13,000 کسانو دپاره د ماښام دپاره چې ډوډۍ ورکول کېږي. بل لور ته راستنه شوي کډوال د اسلامي امارت له مسؤلینو خوښ دي چې ټولې چارې ورته په منظم ډول برابرې کړي دي. اوس دلته راغلي یو طالبان نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره دغه کومکونه وکړو او بس دغه چې مرستې موږ سره وکړي نو او دې خلکو ته د خدای ښه وکړي چې دا سیسټم موږ د برابر کړی دی او نظم یې جوړ کړی دی او موږ ته دا ګاډي رالېږلي دي او موږ ته چې کوم کومکونه کړي دي هر څه موږ سره په ښه دغه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د تورخم کمیسارۍ له لوري په ویشل شوې غذا کې وچه ډوډۍ، غوښه، وریجې او مدني اوبه شاملې وي.